یو ملګری وایي زما یو دوست دی هغه مونځ نه کوي روژه نیسي نو دا روژه کیږي که نه کیږي او روژه د ده درسته او که درست نه ده نو جواب دا دی چې دا بنمازي دا ځان ته ګناه ده او روژه نیول دا ځان ته ثواب دی یعنی روژه او مونځ دا جدا جدا فرض دي مونځ ځان ته فرض دی او روژه ځان ته فرض ده د مونځ کولو ځان ته اجر او ثواب دی او د روژې نیو ځان ته اجر او ثواب دی نو د مونځ نه کولو د وجې نه دا ویل چې د روژه نه کیږي دا خبره غلطه ده بلکې د مونځ نه کولو د وجې نه د ده روژه ټیک ده خو لیکن دا مونځ چې نه کوي دا د ځان د مستقل ګناه ده په کبیره ګناه کې مبتلا دی او چې څونه مونځونه دنه قضا شوي دي د هغې وله قضا راګرځول پکار دي بقایا د ده روژه دا درست او ټیک ده